بسم الله السلام علیکم. امید دی چې ښه به اوسئ. فکر وکړئ او تصور وکړئ تاسو خپل ځان سره لرئ داسې یو ماشین چې کولی شي په میلیونونو او بلیونونو محاسبات په ثانیو او سکندونو کې ترسره کړي. خو یو شرط دی، او شرط دا دی چې دغه ماشین یا دغه وسیله په خپل واک یا په خپل سر هیڅ څوم نشي کولی. دا اړتیا او ضرورت لري هدایاتو ته، او د هدایت باید په سلسلهوار توګه یعنی سټپ بای سټپ وي. نو فکر به کوئ چې دا به کومه وسیله یا دا به کوم ماشین وي. دا هغه وسیله چې نن سبا ستاسو په جیب کې، ستاسو په دفترونو کې او ستاسو روزمره ژوند د دې بغیر څخه نه تیریږي. دا کوم بل ډیوایس یا کوم بله وسیله نه، بلکې دا کمپیوټر دی چې نن په معاصر نړۍ کې د دې څخه بغیر ژوند کول ډیر سخت دي. خو دې ته هدایاتو ته ضرورت لري. نو موږ باید په خپل واک کې یو څه ولرو تر څو وکولی شو د هغې په وسیله دې ته هدایات ورکړو. هغه بل کوم څه نه دي، هغه دی پروګرامینګ. نو ایګزیکټلی نن به موږ خبرې کوو د پروګرامینګ په اړه چې پروګرامینګ دی څه شی، څنګه کار کوي او څنګه موږ ورڅخه استفاده کولو. تر ټولو اول راځو چې پروګرامینګ دی څه شی. پروګرامینګ چې دا سټپ بای سټپ انسټرکشن دی، یعنی په سلسلهوار توګه چې د هدایات دي کوم چې موږ کمپیوټر ته ورکوو او ورته دا وایو چې څه وکړي او څنګه وکړو. تر ټولو مخکې موږ ورته هغه کار ورپېژنو، کار ورته تعریفوو او ډیفاین کوو، او بیا ورته وایو چې دغه کار ته کې باید څنګه وکړي. همدې ته ویل کېږي پروګرامینګ. ښه، پروګرامینګ موږ د څه په بنیاد او څنګه کوو؟ موږ پروګرامینګ چې دی دا چی په ذریعه کوو؟ موږ دا کوو د پروګرامینګ لینګویج. اوس پروګرامینګ لینګویج څه شی دی؟ تر ټولو مخکې باید موږ وپېژنو لینګویج. اوس لینګویج څه شی دی؟ ګورئ، لینګویج چې دی، لینګویج څه شی دی؟ لینګویج چې دی دا د ارتباطاتو یو وسیله ده. دا موږ ته هغه توانایي اداره کوي چې موږ کولی شو ارتباطات قایم کړو. اوس لینګویج هم په دوه ډوله دي، یو نیچرل لینګویج دی او یو چې دی پروګرامینګ لینګویج دی. نیچرل لینګویج چې ګوره دلته دا ترور او کاکا لګې د یو بل سره چی کوي؟ کمیونیکیشن کوي، خبرې اترې کوي. د څه شي په ذریعه کوي؟ د لینګویج یا د ژبې په ذریعه کوي. موږ انسانان موږ هم ژبې استعمالو. لکه زه هم دا اوس د یوې ژبې څخه استفاده کوم او تاسو سره چې کوم خپل مطلب یا تاسو ته خپل خبرې رایه کوم، یعنی د افهام او تفهیم لپاره موږ څه استعمالو؟ موږ ژبې استعمالو. چینایان چې د چینایي ژبې څخه استفاده کوي، روسان د رشین ژبې څخه استفاده کوي، انګریزان د انګلیس څخه استفاده کوي. موږ پښتانه یا افغانان د دري او پښتو څخه چې کوو استفاده کوو. دا خو د انسانانو ترمنځ خبره شوه. کله چې موږ غواړو د کمپیوټر سره چې وکړو کمیونیکیشن وکړو، څه خبر راځي؟ د پروګرامینګ خبره راځي. ښه، اول باید موږ په کمپیوټر په نړۍ کې لینګویج په څو ډوله دي په دې ځان پوه کړو. لینګویج په دوه ډوله دي، یو لو لیول لینګویج دی او بل چې دی های لیول لینګویج دی. اوس لو لیول لینګویج څه شی دی او های لیول لینګویج څه شی دی؟ په دې موږ ځان پوه کوو. اول لو لیول لینګویج هغه لینګویج دی چې هغه کمپیوټر هارډویر یا ماشین ته نږدې لینګویج وي. دا هم په دوه ډوله دي، دا هم په دوه ډوله دي. یو موږ سره باینري لینګویج دی چې دا د ماشین لینګویج دا مستقیم ډول کمپیوټر کولی شي په دې باندې پوه شي یا ماشین کولی شي پوه شي. د دې چې کوم انسټرکشن دي دا په 0-1 کې لیکل کېږي. ولې په 0-1 کې لیکل کېږي؟ ګورئ، کمپیوټر چې دی دا یو الکترونیک ډیوایس یا یو الکترونیک ماشین یا آله ده او دا په برقي سیګنل کار کوي. دغه برقي سیګنل چې زه غواړم کنټرول کم او سی پی یو یا پروسیسر ته ورکم، دا باید په 0-1 کې زه ورکم. ځکه که چېرته سیګنل آن وي زما سیګنل چې باندې په 1 کې ځي، که چېرته آپ یې په 0 کې ځي. همدې ته باینري لینګویج وایي او کمپیوټر په همدې پوهېږي. کمپیوټر د دې نه علاوه په بل هیڅ هم نه پوهېږي، نه په انګلیش، نه په اردو، نه په پښتو، په هیڅ هم نه پوهېږي. یوازې په 0-1 باندې پوهېږي. ښه، دا خو ماشین لیول لینګویج وه او تر ټولو لو لیول لینګویج چې دا هغه باینري لینګویج وه. خو دې کې چې کوم کوډ لیکل کېدلو هغه د انسانانو د پوهېدلو چې انسان ورباندې پوه شي ډېره سخته وه. یعنی د انسان دومره توانایي نشته دی چې د باینري لینګویج کې په کوډینګ باندې پوه شي. ځکه د دې چې کوم انسټرکشن دی په 0-1 کې لیکل کېږي. که تاسو یو سنګل کرکټر هم غواړئ چې ریپرزینټ کوي په باینري لینګویج کې، هغې د ریپرزینټ کولو لپاره هم تاسو ملټیپل باینري ډیجټ ته چیک کوي ضرورت او اړتیا ورته لرئ. نو د انسان لپاره ډیره سخته ده، خو د ماشین لپاره ډیره اسانه ده او ډیره مؤثره. تو کولی شي کمپیوټر انسټرکشن ایگزیکیوټ کړي په 0-1 کې.
د انسان لپاره سخته وه. د کمپیوټر ساینټسټ لپاره یو نظر یا یو خیال یا تصور سره پیدا شو چې موږ داسې یو څه جوړ کړو چې انسان وکولی شي په ډېره اسانتیا سره چېرته د پروسیسر ته انسټرکشن ورکړي. نو هغه یو لیول هایر لینګویج جوړه کړه چې هغې ته موږ څه وویله؟ اسمبلي لینګویج موږ ورته وویله. اسمبلی لینګویج هارډویر ته هم یو څه نږدې او انسان هم کولی شو په دې کې په اسانتیا سره چی وکړي؟ کوډ وکړي. په استعمال د چی؟ په استعمال د نیمونیکس کوډز. نیمونیک کوډز په استفادې سره انسانان کولی شي خپل کوډ ولیکي او هغه چی ورکړي؟ کمپیوټر ته ورکړي. چې نیمونیک کوډ لکه ارز و ملو سبو د باینري په ځای موږ د دې څخه استفاده وکړه. خو خبره څه وه؟ خبره دا وه چې په دې اسمبلي کوډ هم سی پی یو یا پروسیسر نه پوهېدلو. یو څه ته موږ ضرورت لرلو چې دغه انسټرکشن چې ما په اسمبلی لینګویج کې کړي دي دا راواخلي او باینري یعنی 0 او 1 ته چی کی دا ترانسلیټ کی. او دا کار چا کولو؟ دا کار کولو باینري دا کار کولو چا؟ اسمبلر. ښه ګورئ تاسو د عکس ته متوجه شئ. دلته موږ سره چې دی زیتا دا کوډز لیکل شوی دی په اسمبلی لینګویج کې. د اسمبلر کار څه دی؟ دا کوډ یې راغستی دی او باینري ته کنورټ کړی او ټرانسلیټ کړی دی او بیا پروسیسر کولی شي ډایرکټ دغه اکزیکیوټ کړي. ښه اوس راځو یو لیول په نیمونیکس کوډز یا په اسمبلی کې هم کوډ یو څه سخت دی انسانانو لپاره. بیا کمپیوټر ساینټسټ سره نظر پیدا شو یو لیول های لیول لینګویج جوړ کړي کوم ته چې موږ پروګرامینګ لینګویجز وایو. ښه اوس د های لیول لینګویج خصوصیات څه دي؟ د دې چې کوم کوډ د دې چې کوم انسټرکشن چې موږ یې پکې لیکو هغه تقریبا انګلیش لینګویج ته نږدې وي. تقریبا انګلیش لینګویج ته نږدې وي. د انسان د پوهېدلو لپاره چې وي چې انسان ورباندې پوه شي ډېره اسانه وي. د کمپیوټر لپاره سخته وي او کمپیوټر دې کې چې موږ کوم انسټرکشن ولیکو ونس اګین دا به موږ چی کوو؟ دا به موږ ټرانسلیټ کوو چاته؟ باینري لینګویج ته به موږ چی کوو؟ ټرانسلیټ کوو. ځکه کمپیوټر په های لیول لینګویج باندې نه پوهېږي. کمپیوټر یوازې په باینري لینګویج باندې پوهېږي. نو دغه های لیول لینګویج کې پروګرامینګ لینګویج کې چې موږ کوم کوډ کړی دا باید راواغستل شي چاته کنورټ شي؟ دا باید مشین لیول لینګویج ته کنورټ شي او دا کار څوک کوي؟ دا کار کوي ټرانسلیټر. بیا ټرانسلیټر هم موږ سره په څو قسمه دی؟ په 2 قسمه دی چې یو ته موږ کمپایلر ویله یو ته موږ چی ویله؟ انټرپریټر. ښه دا هم اوس انټرپریټر او کمپایلر ترمنځ څه فرق دی؟ فرقونه ډېر زیات دي. خو د اوس لپاره چې یو فرق تاسو لپاره ډېر ضروري دی هغه څه دی؟ یو دی فرق دا دی چې کمپایلر چې موږ سره کوم مکمل سورس کوډ دی دا په 1 go کې یعنی په یو ځل چې کوي مشین کوډ ته چې کوي ټرانسلیټ کوي. او کوم چې ما سره انټرپریټر دی هغه لاین باین لاین ځي. ما سره یو کوډ مشین لیول لینګویج ته ټرانسلیټ کوي بیا بل بیا بل بیا بل بیا بل همداسې سلسله روانه وي. ښه دا های لیول لینګویج کار دی. څنګه ټرانسلیټ دا خبره خو موږ وکړله. اوس راځو چې موږ سره د های لیول لینګویج یا پاراډایم یا ټایپس هم دي دا په مختلف اقسامو دي. موږ سره پروسیجر لینګویج دی، موږ سره اوپس دی، موږ سره سکرپټ دی، موږ سره فنکشن دی، موږ سره روټین بیس لینګویج دی، موږ سره ډېر پاراډایم یا ټایپس دي د پروګرامینګ لینګویج یا هایپر لیول لینګویجز. دا بیا وروسته موږ په ایډوانس کور کې چې دي په دې ټولو باندې بحث کوو چې موږ سره اوبجیکټ اورینټډ لینګویج کوم دي، سکرپټنګ لینګویج کوم په دې ټول به موږ بحث کوو. پروګرامینګ لینګویج سی دا، سی پلس پلس دا، پایتان دا، جاوا دا، داسې جاوا سکرپټ دي، دا ټول موږ سره پروګرامینګ لینګویج او های لیول لینګویج دي. ښه اوس چې موږ دا پروګرامینګ لیکو دا یو څه باید موږ سره وي چې د هغې په ذریعه موږ د خپل پروګرام ولیکو او هغې ته یې کمپیوټر ته یې ورکو. نو دغه څه چې موږ پکې پروګرامینګ لیکو د چه شي په ذریعه لیکو؟ د پروګرامینګ لینګویج په ذریعه لیکو. دا یو خاص لینګویج دی چې موږ ته اجازه راکوي چې کمپیوټر ته چې وکړو انسټرکشن ورکو او د دې په ذریعه باندې موږ سافټویر جوړوو، موږ مختلف سیسټم پروګرامینګ کولی شو. نو همدغه پروګرامینګ لینګویج دی چې موږ په دې کې چې لیکو؟ پروګرامینګ لیکو. ښه په دې موږ ته چې کوي یو
کمانډز موږ ته راکوي، بل موږ ته رولز راکوي او سنټیکس راکوي کوم په ذریعه چې موږ د استفادې موږ کمپیوټر ته څه ورکولی شو انسټرکشن او هدایات ورکولی شو تر څو هغوی هغه مخصوص کار ترسره کړي. ګورئ دلته یو انسان دی، دا خو په هلو های څنګه په دې پوهیږي، په باینري نه پوهیږي، بیا ماشین سرچپه ده په هلو های نه پوهیږي خو په باینري باندې پوهیږي. زه چې کله دا های لیول لینګویج کې ولیکم دا باید څه شي کمپایل شي او ټرانسلیټ شي او په 01 فارم ته لاړ شي بیا په کمپیوټر پوه شي. نو که زه غواړم یو سمپل هلو ولیکم، زه پروګرامینګ لینګویج ته ضرورت لرم چې هغې پکې انسټرکشن ولیکم، هغه بیا چې ترجمه شي د کمپایلر په ذریعه باندې او ماشین ته ورکړل شي او هغه به بیا موږ ته کار څه کړي ایگزیکیوټ کړي یا به یې ترسره کړي. ښه چون په دې کوم کورس چې موږ لرو فنډامنټل آف پروګرامینګ کې چې باید موږ استعمالو او موږ فنډامنټل چې کوم کانسپټ دی پکې کور کوو، نو موږ باید د سی پلس پلس په هسټري باندې پوه شو چې سی پلس پلس څنګه رامنځته شوله. ګورئ لږ به موږ شاته په تاریخ کې لاړ شو. د سی پلس پلس نه مخکې هم یو لینګویج وه چې کوم ته ویلی کېدل سی ده، او وایي د سی نه مخکې هم پروګرامینګ لینګویج وي او وي د سی نه مخکې هم پروګرامینګ لینګویج وي، خو هغه لینګویجو کې یو مشکل و چې هغه یو سپیسیفیک یو مخصوص یو خاص ځای کې استفاده کېده، داسې نه وي چې هغه جنرال بیز وي. لکه زه به تاسو ته یو اگزامپل درکم، که ما سره یو پروګرامینګ لینګویج وه چې د انجینیرینګ لپاره استفاده کېده، همغلته استفاده کېدله، په بل ځای کې د هغې څخه بیا استفاده نه کېدله. که ما سره د کامر لپاره یو پروګرامینګ لینګویج استفاده کېده، هغې څخه بیا په نورو ځایونو کې استفاده نه کېدله. نو سی رامنځته شوله او دا یو جنرال پرپز لینګویج وه چې دې یو ریولوشن او انقلاب رامنځته کړو چې موږ کولی شو چې جنرال پرپز پروګرامینګ دې کې ترسره کړو. خو په سی کې هم یو مشکل و، هغه مشکل دا و چې هغې کې آبجیکټ او کلاس کانسپټ نه و. سی پلس پلس چا رامنځته کړه؟ بیونډ سټریسټورډ، او دا د سی یو انکریمنټډ ورژن و، موږ ورته سو کال د سی انکریمنټډ ورژن وایو. ښه دې ته سی ود آبجیکټ او کلاس هم ویلی کېږي. مخکې چې کله سی وه هغې کې به موږ کوم پروګرامینګ چې موږ کولو هغه به موږ په فنکشن او روټین باندې پروسیجر باندې تقسیمولو، هغه موږ خپل لاجک به هغې باندې پروګرامینګ ترسره کولو. هغې کې د کوډ مینیج کول او ریوزیبلیټي ډېره سخته وه. آبجیکټ او کلاس موږ ته دا توانایي راکړل چې زه کولی شم خپل کوډ چې کوم دی په کلاس او آبجیکټ باندې تقسیم کړم، ډېره ښه استفاده ورڅخه وکړم، کوډ یوزیبلیټي او کولی شم په ډېره اسانتیا سره کوډ مدیریت کم او مینیج کم. نو اوس آبجیکټ او کلاس چې دی دا به موږ په کوم چې ایډوانس کوري کلاس اینډ آبجیکټ ویریانټ دا به موږ په هغه کې خبرې کوو. اوس لپاره صرف په ذهن کې کېدی دغه لنډه تاریخچه تاسو ته ما دلته لیکلې ده، دا د سره بیا چې کوي وګورئ چې موږ سره سی پی ایل، موږ سره کوبول، موږ سره پاسکال، موږ سره پروټون، دا ټول لینګویج وي د سی نه مخکې، بیا سی راغله، بیا سی پلس پلس راغله. ښه موږ چې یو سبجیکټ زده کوو یا یو موضوع باندې ځان پوه کوو یا یو شي باندې، باید موږ د هغې ځانګړتیاوې او خصوصیاتو باندې هم ځان پوه کوو چې دا څه خصوصیات لري. یو خصوصیت خو تاسو ته ما وویله چې سی پلس پلس چې دا جنرال پرپز آبجیکټ اورینټډ لینګویج ده، دا فاست لینګویج ده، ډیره تیزه ده، دا انسټرکشن ډیر فاست ایگزیکیوټ کوي، هارډویر ته یو څه نږدې لینګویج ده، کمپایل بیس ده. بل دې کې موږ ډاینامیک میموري الوکیشن کولی شو. ډاینامیک میموري الوکیشن چې شی دی دا به موږ بیا آینده کې وایو. بل دا ریچ ده په لایبرریانو کې، دې کې ډېرې ښه لایبرریانې موجود دي چې کوم بلټ ان فنکشن موږ ته وړاندې کوي تر څو کولی شو په اسانتیا پروګرامر یا ډیولپر ورڅخه استفاده وکړي. بل دا لینګویج ډېر پاورفل ده په ګیمینګ ډیولپمنټ کې، سیسټم پروګرامینګ کې، اپریټنګ سیسټم پروګرامینګ کې ورڅخه استفاده کوي. نو دا هغه ځانګړتیاوې یا فیچر دي، نور به تاسو د چارټ کې هم خپل هم ګټلی شئ، او دا بل انسان ته هم نږدې ده او بل هارډویر ته هم نږدې دی یو څه اندازه. ښه د دې ویډیو کې موږ هغه بنیادي بحث وکړو. نو دا زموږ د کورس هغه لومړنۍ ویډیو وه چې کوم کې موږ انټروډکشن زده کوو چې پروګرامینګ څه شی دی، پروګرامینګ لینګویج څه شی دی، دا څنګه ماشین په کوم لینګویج باندې کار کوي، په دې هغه بنیادي بحث موږ وکړو. نو ورو ورو به موږ چې داخلېږو خپل پریکټیکل کار ته به داخلېږو. کوم چیز موږ دا فنډامنټل او پروګرامینګ چې کوم کورس دی دا په سی لینګویج کې دی.
او چون موږ هیستوري او فیچر د سی پلس پلس وکړه هغې نه خو به تاسو ته پته لګېدلی نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ ډاټا ټایپس ویریبلز او کیورډز په دې باندې بحث کوو نو ګورو په هغې ویډیو کې او د دې ویډیو لپاره همدومره نو که چېرته دا ویډیو مو خوښه شوې وي او لایک ورکړئ د خپلو ملګرو او دوستانو سره او کلاس میت سره دا ویډیو حتما شیر کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګورو په یو بله نوې ویډیو کې تر هغې پورې د الله په امان والسلام